سلامونه، وخت په خیر. هيله ده روغ او جوړ بیاست. زه غیرت بهیر یم او تاسو ته د انګلیسي ژبې د زده کړې په دوهم کلاس کې حاضر شوی یم. د تیر په څیر زموږ دا درس هم څلور برخې لري. لومړۍ برخه یې د ګرامر، دوهمه برخه یې کلمې یا words، دریمه برخه اصطلاحات او جملې expressions and sentences او څلورمه برخه one question ده. لومړی هم راځو د ګرامر برخې ته او ګورو چې د ګرامر برخه کې موږ څه لرو. Grammar څه شی دی؟ لومړی د grammar تعریف کوو. Grammar is a set of rules and regulations which are used to define a language. Grammar is a set of rules and regulations which are used to define a language. Grammar د یو لړ اصولو او مقرراتو مجموعه ده چې د یوې ژبې د تشریح کولو لپاره استعمالیږي. یعنی یوې ژبې د سمې یادونې او د سمې کارونې لپاره موږ ګرامر ته اړتیا لرو. دوهم د ګرامر پسې الفبا چې ډیره اړینه ده. هر ژبه خپل الفبا لري. اوس الفبا ته راځو یا الفابet په انګلیسي کې ورته وایي. الفابet څه شی دی؟ A set of letters or symbols which has a specific sound for every language. A set of letters or symbols which has a specific sound for every language. الفبا د یو لړ تورو او سمبولونو مجموعه ده چې د هرې ژبې لپاره ځانګړي غږونه لري. د هرې ژبې لپاره ځانګړي غږونه لري. که هغه پښتو ده، که انګلیسي ده او که نورې ژبې دي، نو هره ژبه چې ده خپل ځانګړی الفابet لري. اوس دې پسې راځو د انګلیسي ژبې الفبا یا الفابet تر مطالعې لاندې نیسو. وایو چې there are 26 alphabet letters in English and are written in two forms. د انګلیسي ژبې د الفبا توري شپږ دي او په دوه بڼو لیکل کیږي چې یو ته موږ غټ توري وایو یا capital letters او دویم ته small letters یا وړ توري وایو چې په ترتیب سره یې لولو. د الفابet تلفظ په دې ډول دی: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. د A نه تر Z پورې غټه ABC یا capital letters چې دی په دې پاسنیو دریو کرښو کې راځي. یا د capital letters یا غټ توري وایي. او په دې پسې بیا نو کوچنۍ الفبا ده، هغه هم خپل ځانګړی فارمټ لري چې ځینې په پورتنیو درې کرښو کې، ځینې په لاندنیو دریو کرښو کې او ځینې په منځنیو دوه کرښو کې راځي. small letters یا واړه توري د S څخه تر Z پورې ورته ګورئ. A مثلا په منځنیو دوه کرښو کې، B پورتنیو دریو کې، C په منځنیو دوو کې او همداسې تر Z پورې. دغه یې د لیکلو طریقه ده. ښه، زموږ لومړۍ برخه پای ته ورسېده. دوهمه برخه کلمې یا words دي، هغې ته راځو. په کلمو یا words کې بیا هم موږ 5 لغتونه لرو. لومړی یې له ما سره تکرار کوي، بیا به یې معنا وکړو. امس دلته په منځ کې چې کوم ال دی دا سایلنټ دی، اواز نه ورکوي. ورپسې answer arm affect awful امس معنا زکات یا صدقه. answer ځواب یا ځواب ورکول ته وایي. arm مټ یا بازو. affect تاثیر کول، اغیز کول. awful ډیر خراب یا بد. د کلمو برخه هم پای ته ورسېدم. درېیمې برخې ته راځو expressions and sentences. هغه اصطلاحات او جملې چې په ورځنیو خبرو اترو کې ورڅخه استفاده کوو هغه لولو. نن هغه اصطلاحات لولو چې د خوب لپاره، یعنی د خوب مربوط کوم اصطلاحات چې دي هغه دلته لولو. فرست کې وایي چې I overslept ویده پاتې شوم. My alarm didn't go off. ساعت مې زنګ ونه واهه. I'm awake. زه ویښ یم. My sister is asleep.
My sister is asleep. خور مې ویده ده. She is sleepyhead. She is sleepyhead. هغه خوب وړې ده. یعنی خوب ورځي. هغه خوب وړې ده. Fall asleep. Fall asleep. ویده کېدل. دا برخه هم پای ته ورسېده او وروستۍ برخې ته راځو. په وروستۍ برخه کې د تیر په څېر یوه پوښتنه لرو، هغې ته سم ځواب په نښه کوو. ښه، د لاندې جملې لپاره مناسبه ژباړه کومه ده؟ لاندې جمله: زه د لامبو سره ډېره لیوالتیا لرم. زه د لامبو سره ډېره لیوالتیا لرم. په ا کې دی چې I'm fond of swimming. I'm fond of swimming. او په بي کې چې دی I'm fond of swimming. کوم ځواب چې صحیح دی د کمنټ برخه کې ولیکئ چې ا صحیح ده که بي صحیح ده. د کمنټ په برخه کې چې کله تاسو پوښتنې ته ځواب ووایئ او ځواب مو سم وي یوه نمبر اخلئ، او کله مو چې 10 نمبرې پوره شي د جي بهیر یوټیوب چینل له لارې تاسو ته یو سرټیفیکیټ درکول کیږي. له لیدو څخه مو نړۍ مننه. هیله ده ویډیو لایک، د ملګرو سره یې شریک او چاینل سبسکرايب کړئ. ښه وخت.